سلامونه او نیکې هیلې. یاره شرم خو څه ګډوری نه دی که نه چې په سټیټ پسې داسې بابا وکړي، خو څو خبرو ته په دې سوچ کتلی چې دا افغانستان چې څومره درنښت او څومره عزت یو مړي له ورکو، هغه پاکستان چېرته سوچ هم نشي کولی چې یو ژوندي انسان له ورکړي. نو دې خبرې په افغانستان ډېر اور بل کړی او د هغې اور په وجه هغه چیش کوي چې میډیا کمپین یې روان کړی دی د محسن داوړ په خلاف او د پی ټي ایم په خلاف. نو خبره واورئ، تاسو دا سکرپټ چې دی که نه دا ډېر کمزوری دی. زه د فلم نه ریلیټډ پرسن یم، نو ما ته پته ده چې کله سکرپټ ولیکئ که نه نو خلک یې ریډ کړي. ریډ یې ځکه کړي چې هغې کې کوم غلطیانې هغه لرې شي. او تاسو وګورئ سکرپټ نه دی ریډ کړی که نه، نو هغه سکرپټ چې نه دی ریډ شوی نو هغه داسې چل شوی چې افتخار دراني صاحب چې دی هغه ویلي چې دی خو رسېدلی او دی خو افغان و. عمران خان ته څه پته نشته، صحیح ده، هغه د افتخار دراني چې څه خبره کړې هغه ته پته نشته، او افتخار دراني ته چې پولیس کومه خبره کړې وه هغه یې غلطه کړې وه. او بیا روچت شو دوی چې دی که نه دا یو روټ جوړ کو چې पंजाब से जेलम देख और पंजाब से मियावाली का जेलम और ब्या उधर से बनू से अफगानिस्तान लेके गए क्या। जब आपको ये सब पता था कि इधर से इधर और इधर से इधर ये बंदा पहुंच रहा है तो आप सो रहे थे, बंगम स्कलियो कसंग चलो ताजु हुआए जानता ची नंबर 1 एजेंसी दुनिया की वो ISI है। नो नंबर 1 उस वक्त सो रही थी या फिर उसका अलार्म नहीं बजा था, क्या हुआ था? चितासु बिदवाए कससे चल शा उदासी चितासु वस शा ब्यागा खबरन प्रेदे ब्या तासु गली वाए लका दुमरा शल राजी तेरे शुई तासु गली वाए और दा شهریار ورته مه وایه دا د شهریار دی، دا شهریار افریدي ویل دومره ارسي غلی وی او شهریار افریدي ویل چې دا ډېره حساس معامله ده، ډېره سنسټیو ایشو ده. نو ډېره حساس معامله چې دا ده، نو چې دومره حساس معامله ده دا یو دم دومره خاص څنګه شوه چې ته په هلیکاپټر کې ورپسې ولاړې شه، دا حساس نه خاص شوه. ځکه چې تا خو ویل چې دا په کیسه کې تاسو نه وایئ، تاسو ویل چې زه یو پښتون مړ کو هلته مرتاو کو او د الله روبر به سره اخته شي او یو بل ته به هغه شروع کړي د الله روبر افغان سلوګن چې دی دا به افیکټ شي او دا به سره جدا شي. خو داسې نه وشو، موږ نور یو ځای شو. نو چې تاسو وکتله چې دوی خو نور یو ځای شو، دا گیم خو وران شو، کیسه چپه شوه. نو تاسو زه سټارټ کړل چې تاسو اوس چې کومه میډیا دونه عرصې نه خاموش وه، چې کوم خلک دونه عرصې نه خاموش وو، چې کوم چې هغه غپوره ده هغه چې کوم ټویټ نه و کړی، عمران چې ټویټ نه و کړی او دا ګرده غلی و. within a day دوی سټارټ شو، اکټیو شو او دوی خبرې شروع کړي چې غپوره خو د وړو په شان خبره وکړه چې तुमने नहीं किया और हमने नहीं किया, इसने किया है क्या ना, ये तुमने किया है ना. वाड़े चियो बल सरा अगशी अख्तशी नो कमजोरे वड़ू के पकी हमेशा वही जो कहता है वही होता है, जो कहता है वही होता है. नो तासु गेम शोरो को जो कहता है वही होता है, मतलब अफगानिस्तान की शिवे देनो दा अफगानिस्तान मर करे दे. वाह دومره لکه مونږه دومره سټوپیډ یو، لکه مونږه درته څه ښکارو درته څه چې مونږ ته دا هر څه پته نه راکړي چې په پارلیمنټ کې به د سینټ په فلور به هغه خان صاحب شهریار افریدي به څه ووایي نو موږ به پې بلیف وکړو. هغه موږ نه هغه کوي څه ورته وایي ریپرزینټ کوي. موږ چې څوک ریپرزینټ کوي هغه محمود اچکزی دی، هغه عثمان کاکړ دی، هغه محسن داوړ دی، هغه علي وزیر دی. دا خلک دا شهریار مراد سعید او دا بل علي هغه فوټبال والا علي محمد خان دی که څه دی، دا موږ نه ریپرزینټ کوي. بیا تاسو چې دا خبرې وکړې د هغې نه پس تاسو ګیم شروع کو په محسن داوړ پسې.
دا هغه محسن داور دی چې کوم به تاسو ویل چې د آی اس آی له کار کوي او زما په هر ټویټ په خلکو اکثر لیکل چې دا خو آی اس آی کا ایجنټ دی یا تو آی اس آی کا ایجنټ دی ایون څه خلکو ماته پرسنل میسجز کې هم ویلو چې دا خو د آی اس آی ایجنټ نو دا آی اس آی ایجنټ یو دم افغانستان له کار څنګه شروع کو اوس موږ په هر گیم پوهیو تاسو موږ نه بیلولی شئ نه تاسو دا پی ټي ایم ختمولی شئ تاسو څه کولی شئ موږ مړه کولی شئ موږ تیار یو زه ایون دلته دلې په لندن کې زه تیار یم که څوک ما مړه کوي خو مخکې به تیزم یو سوکان او چپلاخې ورکوم د هغې نه پس به ما مړه کړي نو دې مرګ او دې شیزونو نه موږ نه یارېږو موږ دومره هوښیار شوي وو چې موږ ته دا پته لګېدلی چې تاسو صرف په موږ پسې راغستې ده هغه راون ورته وګوره څلوېښت مرګونه هغه کړي دي او هغه آزاد ګرځي او دلته اس پي طاهر داور ځکه چې هغه پنجابی دی او دلې اس پي طاهر داور چې دی هغه څه کړي وو صحیح نه کړي پی ټي ایم له به یې چېرته مرسته کړي یا د هغه په فیور کې به یې چېرته ټویټ کړی یا به چېرته په کمنټ کې څه خبره کړي او تاسو هغه مړم کو او ننګرهار کې پرېښولو مطلب هغې پورې چې ننګرهار ته رسېدو نو چیک پوسټ چې دی ګرده اوده و ګرده چې دی مطلب بالکل هغه بېهوشه و او بیا چې هلته ورسېدو نو تاسو ته یو دم هوش راغی چې دا خو افغانستان کړی چې دا افغانستان کړی نو بیا تاسو خو یو فیل سټیټ یې تاسو بیا د څه دپاره ناست یئ تاسو بیا ځان ته څه دپاره نمبر 1 ایجنسی وایي دا کومې خوا نمبر 1 شو چې یو اس پي رینک والا سړی نه دی سیف نو بیا نارمل بینګ څنګه سیف شو بیا خو پښتانه نه دي سیف تاسو پښتون پروفایلینګ شروع کړئ وزیر شو مسعود شو او اوس داور شو تاسو خو هغه بله ورځ هغه سړي نوم رانه هېر دی ندیم اسکر د هغه کزنم چې وجلی و تاسو خو دا په موږ پسې راغستې او تاسو اوس دا هغه کوئ چې موږ چې دی دا خو موږ دا کار وکړو یا بیا افغانستان پکې دا لیونتوب والا چمونه مه کوئ خپل سکریپټ چې دی که نه چې کله لیکئ نو ریډ کوئ چې دا غلطیانې پکې نه کېږي هلته افتخار دراني بل څه لګیا دی عمران خان بل غږېږي او شهریار پکې راشي بل څه پکې وایي نو دا هر څه چې دی اوس نه چلېږي پوه شوې اوس پښتانه بیدار سوي دي او چې کوم نه دي بیدار هغه بسکټ خوري سپو والا آی اس آی لور سلامونه او نیکې هیلې یاره شرم خو څه ګډوری نه دی که نه چې په سټیټ پسې داسې بابا وکړي خو څو خبرو ته په دې سوچ کې تللی چې دا افغانستان چې څومره درنښت او څومره عزت یو مړي له ورکو هغه پاکستان چېرته سوچ هم نشي کولی چې یو ژوندي انسان له ورکړي نو دې خبرې په افغانستان ډېر اور بل کړی او د هغې اور په وجه هغه چیش کوي چې میډیا کمپین یې روان کړی دی د محسن داور په خلاف او د پی ټي ایم په خلاف نو خبره واورئ تاسو دا سکریپټ چې دی که نه دا ډېر کمزوری دی زه د فلم نه ریلیټډ پرسن یم نو ما ته پته ده چې کله سکریپټ ولیکئ که نه نو خلک یې ریډ یې ځکه کړي چې هغې کې کوم غلطیانې هغه لرې شي او تاسو وګورئ سکریپټ نه دی ریډ کړی که نه نو هغه سکریپټ چې نه دی ریډ شوی نو هغه داسې چل شوی چې افتخار دراني صاحب چې دی هغه ویلي چې دی خو رسېدلی او دی خو افغان عمران خان ته څه پته نشته صحیح ده هغه د افتخار دراني چې څه خبره کړې هغه ته پته نشته او افتخار دراني ته چې پولیس کومه خبره کړې وه هغه یې غلطه کړې وه او بیا روچت شو دوی چې دی که نه دا یو روټ جوړ کو چې पंजाब से सवर्तोई पंजाब से जेलम देख और पंजाब से मियावाली का जेलम और ब्या आगिन उधर से बनू से अफगानिस्तान लेके गए क्या जब आपको ये सब पता था कि इधर से इधर और इधर से इधर ये बंदा पहुंच रहा है तो आप सो रहे थे
بانګم سکلیو که څنګه چلو تاسو غواړئ ځان ته چې نمبر 1 ایجنسی دنیا کی वो ISI है नो नंबर 1 उस वक्त सो रही थी या फिर उसका अलार्म नहीं बजा था क्या हुआ था چې تاسو بیده وای که څه چل شوی او داسې چې تاسو وس شا بیا هغه خبره نه پرېږدئ بیا تاسو غلي وای لکه دومره شل ورځې تېرې شوې تاسو غلي وای او دا شهریار ورته مه وایه دا د شهریار دی شهریار دا شهریار افریدي ویل دومره عرصې غلي وی او شهریار افریدي ویل چې دا ډېره حساس معامله ده ډېره سینسیټیو ایشو ده نو ډېره حساس معامله چې دا ده نو چې دومره حساس معامله ده دا یو دم دومره خاص څنګه شوه چې ته په هلیکاپټر کې ورپسې ولاړې شه دا حساس نه خاص شوه ځکه چې دا خو ویل چې دا په کیسه کې تاسو نه وایي تاسو ویل چې زه یو پښتون مړ کو هلته مرتاو کو او د الله روبر به سره اخته شي او یو بل ته به هغه شروع کي د الله روبر افغان سلوګن چې دی دا به افکټ شي او دا به سره جدا شي خو داسې نه وشو موږ نور یو ځای شو نو چې تاسو وکتله چې دوی خو نور یو ځای شو دا ګیم خو وران شو کیسه چپه شوه نو تاسو زه سټارټ کړل چې تاسو اوس چې کومه میډیا دونه عرصې نه خاموش وه چې کوم خلک دونه عرصې نه خاموش وو چې کوم چې هغه غپوره ده هغه چې کوم ټویټ نه و کړی عمران چې ټویټ نه و کړی او دا ګرده غلي وو within a day دوی start شو active شو او دوی خبرې شروع کی چې غپوره خو د وړو په شان خبره وکړه چې तुमने नहीं किया हमने नहीं किया इसने किया है ना ये तुमने किया है ना غواړي چې یو بل سره هغه شي اخته شي نو هغه کمزورې وړو کې پکې همیشه وایي چې جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے نو تاسو هغه گیم شروع کو چې جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے مطلب افغانستان کې شوه د نو دا افغانستان مړ کړی دی واه دومره لکه مونږه دومره سټوپیډ یو لکه مونږه درته څه ښکارو درته څه چې مونږ ته دا هر څه پته نه راکړي چې په پارلیمنټ کې به په د سینټ په فلور به هغه خان صاحب شهریار افریدي به څه ووایي نو موږ به پې بلیف وکړو هغه موږ نه هغه کوي څه ورته وایي ریپرزنټ کوي موږ چې څوک ریپرزنټ کوي هغه محمود اچکزی دی هغه عثمان کاکړ دی هغه محسن داور دی هغه علي وزیر دی شه دا خلک دا شهریار مراد سعید او دا بل علي هغه فوټبال والا علي محمد خان دی که څه دی دا موږ نه ریپرزنټ کوي شه بیا تاسو چې دا خبرې وکړې د هغې نه پس اوس تاسو ګیم شروع کو په محسن داور پسې شه دا هغه محسن داور دی چې کوم به تاسو ویل چې د ISI له کار کوي او زما په هر ټویټ په خلکو اکثر لیکل چې دا خو ISI کا ایجنټ دی تو ISI کا ایجنټ دی ایون څه خلکو ماته پرسنل میسیجز کې هم ویلو چې دا خو د ISI ایجنټ نو دا ISI ایجنټ یو دم افغانستان له کار څنګه شروع کو اوس موږ په هر گیم پوهیو تاسو موږ نه بیلولی شئ نه تاسو دا PTM ختمولی شئ تاسو څه کولی شئ موږ مړه کولی شئ موږ تیار یو زه ایون دلته دلې په لندن کې زه تیار یم که څوک ما مړه کوي خو مخکې به تیزم یو سوکان او چې پلاخې ورکوم د هغې نه پس به ما مړه کړي نو د مرګ او دې شیزونو نه موږ نه یارېږو موږ دومره هوښیار شوي وو چې موږ ته دا پته لګېدلی چې تاسو صرف په موږ پسې راغستې ده هغه راونوار ته وګوره څلوېښت مرګونه هغه کړي دي او هغه آزاد ګرځي او دلته SP طاهر داور ځکه چې هغه پنجابی دی او دلې SP طاهر داور چې دی هغه څه کړي وو صحیح نه کړي PTM له به یې چېرته مرسته کړي یا د هغه په فیور کې به یې چېرته ټویټ کړی یا به چېرته په کمنټ کې څه خبره کړي او تاسو هغه مړم کو او ننګرهار کې پرېښولو مطلب هغې پورې چې ننګرهار ته رسېدو نو چیک پوسټ چې دی ګرده اوده و ګرده چې دی مطلب بالکل هغه بېهوشه و او بیا چې هلته ورسېدو نو تاسو ته یو دم هوش راغی چې دا خو افغانستان کړی چې دا افغانستان کړی نو بیا تاسو فیل سټیټ یې تاسو بیا داسې دپاره ناست یئ تاسو بیا ځان ته څه دپاره نمبر
1 ایجنسی وایي دا کومې خوا نمبر 1 شو چې یو اس پی رینک والا سړی نه دی سیف نو بیا نارمل بینګ څنګه سیف شو بیا خو پښتانه نه دي سیف تاسو پښتون پروفایلینګ شروع کړ وزیر شو مسعود شو او اوس داور شو تاسو هغه بل ورځ هغه سړی نوم رانه یاد دی ندیم اسکر د هغه کزنم چې وجلی و تاسو خو دا په موږ پسې راغستې او تاسو اوس دا هغه کوئ چې موږ چې دی دا خو موږ دا کار وکړو یا بیا افغانستان پکې دا لیونتوب والا چمونه مه کوئ خپل سکرپټ چې دی که نه چې کله لیکئ نو ریډ کوئ چې دا غلطیانې پکې نه کېږي هلته افتخار دراني بل څه لګیا دی عمران خان بل غږېږي او شهریار پکې راشي بل څه پکې وایي نو دا هر څه چې دی اوس نه چلېږي پوه شوې اوس پښتانه بیدار سوي دي او چې کوم نه دي بیدار هغه بسکټ خوري سپو والا ISIO لور سلامونه او نیکې هیلې یاره شرم خو څه ګډوری نه دی که نه چې په سټیټ پسې داسې بابا وکړي خو څو خبرو ته په دې سوچ کې تللی چې دا افغانستان چې څومره درنښت او څومره عزت یو مړي له ورکو هغه پاکستان چېرته سوچ هم نشي کولی چې یو ژوندي انسان له ورکړي نو دې خبرې په افغانستان ډېر اور بل کړی او د هغې اور په وجه هغه چیش کوي چې میډیا کمپین یې روان کړی دی د محسن داور په خلاف او د PTM په خلاف نو خبره واورئ تاسو دا سکرپټ چې دی که نه دا ډېر کمزوری دی زه د فلم نه ریلیټډ پرسن یم نو ما ته پته ده چې کله سکرپټ ولیکئ که نه نو خلک یې ریډ یې ځکه کړي چې هغې کې کوم غلطیانې هغه لرې شي او تاسو وګورئ سکرپټ نه دی ریډ کړی که نه نو هغه سکرپټ چې نه دی ریډ شوی نو هغه داسې چل شوی چې افتخار دراني صاحب چې دی هغه ویلي چې دی خو رسېدلی او دی خو افغان و عمران خان ته څه پته نشته صحیح ده هغه ته د افتخار دراني چې څه خبره کړې هغه ته پته نشته او افتخار دراني ته چې پولیس کومه خبره کړې وه هغه یې غلطه کړې وه او بیا روچت شو دوی چې دی که نه دا یو روټ جوړ کو چې पंजाब से जेलम देख पंजाब से मियावाली का जेलम और ब्या आगिन उधर से बनू से अफगानिस्तान लेके गए क्या जब आपको ये सब पता था कि इधर से इधर और इधर से इधर ये बंदा पहुंच रहा है तो आप सो रहे थे बंगम स्कलियो कसंग चलो ताजु हुआए जानता छी नंबर 1 एजेंसी दुनिया की वो ISI है नो नंबर 1 उस वक्त सो रही थी या फिर उसका अलार्म नहीं बजा था क्या हुआ था चितासु बिदवाई कससे चल शा उदासी चितासु वस शा ब्यागा खबरन प्रेदे ब्या तासु गली वाई लका दुमरा शल राजी तेरे शुई तासु गली वाई और दा شهریار ورته مه وایه دا د شهریار دا شهریار افریدي ویل دومره ارسي غلي وی او شهریار افریدي ویل چې دا ډېره حساس معامله ده ډېره سنسټیو ایشو ده نو ډېره حساس معامله چې ده نو چې دومره حساس معامله ده دا یو دم دومره خاص څنګه شوه چې ته په هلیکاپټر کې ورپسې ولاړې شه دا حساس نه خاص شوه ځکه چې تا خو ویل چې دا په کیسه کې تاسو نه وایي تاسو ویل چې زه یو پښتون مړ کو هلته مرتاو کو او د الله روبر به سره اخته شي او یو بل ته به هغه شروع کړي د الله روبر افغان سلوګن چې دی دا به افیکټ شي او دا به سره جدا شي خو داسې نه وشو موږ نور یو ځای شو نو چې تاسو وکتله چې دوی خو نور یو ځای شو دا ګیم خو وران شو کیسه چپه شوه نو تاسو زه سټارټ کړل چې تاسو اوس چې کومه میډیا دونه عرصې نه خاموش وه چې کوم خلک دونه عرصې نه خاموش وو چې کوم چې هغه غپوره ده هغه چې کوم ټویټ نه و کړی عمران چې ټویټ نه و کړی او دا ګرده غلی و
within a day دوی start شو active شو او دوی خبرې شروع کی چې پورا خو د وړو په شان دي خبره وکړه چې तुमने नहीं किया और हमने नहीं किया इसने किया है क्या ना ये तुमने किया है ना غواړي چې یو بل سره هغه شي اخته شي نو هغه کمزورې وړو کې پکې همیشه وایي چې جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے نو تاسو هغه گیم شروع کړو چې جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے مطلب افغانستان کې شوه دی نو دا افغانستان مړ کړی دی واه دومره لکه مونږه دومره سټوپیډ یو لکه مونږه درته څه ښکارو درته څه چې مونږ ته دا هر څه پته نه راکړي چې په پارلیمنټ کې به د سینټ په فلور به هغه خان صاحب شهریار افریدي به څه ووایي نو موږ به پې بلیف وکړو هغه موږ نه هغه کوي څه ورته وایي ریپرزینټ کوي موږ چې څوک ریپرزینټ کوي هغه محمود اچکزی دی هغه عثمان کاکړ دی هغه محسن داور دی هغه علي وزیر دی دا خلک دا شهریار مراد سعید او دا بل علي هغه فوټبال والا علي محمد خان دی که څه دی دا موږ نه ریپرزینټ کوي بیا تاسو چې دا خبرې وکړې د هغې نه پس تاسو گیم شروع کړو په محسن داور پسې دا هغه محسن داور دی چې کوم به تاسو ویل چې د ISI له کار کوي او زما په هر ټویټ په خلکو اکثر لیکل چې دا خو ISI کا ایجنټ دی یا تو ISI کا ایجنټ دی ایون څه خلکو ماته پرسنل میسیجز کې هم ویلو چې دا خو د ISI ایجنټ نو دا ISI ایجنټ یو دم افغانستان له کار څنګه شروع کړو اوس موږ په هر گیم پوهیو تاسو موږ نه بیلولی شئ نه تاسو دا PTM ختمولی شئ تاسو څه کولی شئ موږ مړه کولی شئ موږ تیار یو زه ایون دلته دلې په لندن کې زه تیار یم که څوک ما مړه کوي خو مخکې به تیزم یو سوکان او چپلاخې ورکوم د هغې نه پس به ما مړه کړي نو دې مرګ او دې شیزونو نه موږ نه یارېږو موږ دومره هوښیار شوي وو چې موږ ته دا پته لګېدلی چې تاسو صرف په موږ پسې راغستې ده هغه راونوار ته وګوره څلوېښت مرګونه هغه کړي دي او هغه آزاد ګرځي او دلته SP طاهر داور ځکه چې هغه پنجابی دی او دلې SP طاهر داور چې دی هغه څه کړي وو څه هم نه کړي PTM له به یې چېرته مرسته کړي یا د هغه په فیور کې به یې چېرته ټویټ کړی یا به چېرته په کمنټ کې څه خبره کړي او تاسو هغه مړم کو ننګرهار کې پرېښولو مطلب هغې پورې چې ننګرهار ته رسېدو نو چیک پوسټ چې دی ګرده اوده و ګرده چې دی مطلب بالکل هغه بېهوشه و او بیا چې هلته ورسېدو نو تاسو ته یو دم هوش راغی چې دا خو افغانستان کړی چې دا افغانستان کړی نو بیا تاسو خو یو فیل سټیټ یې تاسو بیا د څه دپاره ناست یې تاسو بیا ځان ته څه دپاره نمبر 1 ایجنسی وایي دا کومې خوا نمبر 1 شو چې یو SP رینک والا سړی نه دی سیف نو بیا نارمل بینګ څنګه سیف شو بیا خو پښتانه نه دي سیف تاسو پښتون پروفایلینګ شروع کړئ وزیر شو مسعود شو او اوس داور شو تاسو هغه بله ورځ هغه سړي نوم رانه هېر دی ندیم اسکر د هغه کزنم چې وجلی و تاسو خو دا په موږ پسې راغستې او تاسو اوس دا هغه کوئ چې موږ چې دی دا خو موږ دا کار وکړو یا بیا افغانستان پکې دا لیونتوب والا چمونه مه کوئ خپل سکرپټ چې دی که نه چې کله لیکئ نو ریډ کوئ چې دا غلطیانې پکې نه کېږي هلته افتخار دراني بل څه لګیا دی عمران خان بل غږېږي او شهریار پکې راشي بل څه پکې وایي نو دا هر څه چې دی اوس نه چلېږي پوه شوې اوس پښتانه بیدار سوي دي او چې کوم نه دي بیدار هغه بسکټ خوري سپو والا ISI